د پاکستان او هندوستان لانجه ورځ په ورځ زیاتېږي. د اخطار له لحاظه خو یو پر بل یې تر اوسه پورې حمله نه ده کړې او نه داسې جګړه د دوی تر مابین رامنځته شوې. بلاول بوټو وایي په دغه سیند کې دغه اوبه چې دوی بندي کړې په دې کې به یا اوبه راځي یا به د هندوانو ویني. یعنې داسې اخطارونه د هندوستان له طرفه هم د پاکستان له طرفه هم ورکول کېږي. پر دې موضوع باندې دوستانو یو خوندور ویلوګ له تاسو سره د طاهر خان له لاسه شریک کوم. له یو چینل سره مرکه د راځي دوستانو تر څو له مخه دا انټرویو د مرکه وګورو، لغه نه بعد بیا پر باندې غږیږو. صاحب د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه وروستی کشاله د پاکستان د نن سیاسي فضا ته هم قومي تودوخه ورکوي که څنګه؟ د کوم شک نشته چې نن سبا په پاکستان کې هم دغه یو موضوع ده چې سبکیږي او سوشل او تاسو ته یاد وي چې پرون د پاکستان په سنا مجلس کې په دې موضوع باندې بحث وو او ټول چې کوم اپوزیشن ډلې دي لکه د عمران خان تحریک انصاف هغوی او اوسنۍ واکمن ډله او ټول بیا پیپلز پارټي نو ټول ګډه باندې په مشترکه توګه یو پریکړه لیک یا قرارداد هم منظور کړ. نو معنیدار چې دا خو اوس په پاکستان کې ټول لوی موضوع ځکه ده چې بل موضوع خو سره نشته او سیاسي دلته خو بحران شته، بالکل شته. تحریک انصاف او د اوسنۍ حکومت ترمنځ خو یو لانجه شته، لیکن او زیات غالب او ټول نوم دا یو موضوع ده. نو په سیاست باندې ډیر زیات اغیز کړی دی او ظاهر خبره ده چې څنګه بیانونه راځي التن راځي دا به کو هغه به کو بیا پاکستان جواب وایي چې موږ به خبره دفاع وکړو. لکه تاسو ربیع الاول بوټو بیان بار بار ورکوي، نو ځینې وخت کې بیانونه چې وي هغه د یو سیاسي اهدافو لپاره هم وي او د خلکو هغه جذبات سره یو کوشش کوي هر غاړه چې دا غینه ګټه پورته کړي. نو دا خو فطري خبره ده چې د هندستان دی او د پاکستان دی اوس لانجې سره خو د پاکستان په سیاست باندې یو بالکل دغه شعارونو په تاسو څه وایي؟ پیګر صاحب دا ونه وکړل وای ممکن دوی هم کورنۍ هم الته اوسېږي دوی د دماغ ځای څخه وي او نن دغه ډول شعارونه تاسو ورته څه نوم ورکوئ که داسې ووایو؟ نه پوه نه شوم، بیا پوښتنه بیا وکړئ صاحب. دغه د بلاول بوټو وروستۍ خبرې ته تاسو څه نوم ورکوئ؟ ګوره ځنې ما تاسو وویل چې ځنې بیانونه داسې وي چې په هغې کې یو مبالغه وي او د خلکو جذباتو ته یو جواب ورکولي، خلک اطمینان ورکولي. نو ګوره ډیپلوماسي او سفارتکاري او د مسلو حل که د هغې طرف ته ځې نو بیا دا بیانونه دې ته به خلک کله هم ښه ونه وایي چې اخوان هم ګواښ کېږي موږ به دا وکړو. د هندوستان صدر اعظم سهار او ماښام لګیا وي، د کورنیو چارو وزیر لګیا وي او دلته پاکستان هم داسې بیانونه شروع کړي. نو دا خو یو جنگي ماحول جوړول دي. نو آیا دواړه هیوادونه یو جنگ ته تیار دي؟ زما ګمان نه کوم چې دواړه هیوادونه په دې د هغې دا نظر وي چې یو جنگ دی وشي، ځکه جنګونه اوس هغه اسان جنګونه نه دي پخوا په شان او اوس خو جنګونه چې کېږي نو دا ستاسو مخې ته چې څه روان دي، په غزا کې څه روان دي، په یمن کې څه روان دي. نو بیانونه ځینې وخت کې د هغې هغه ربیع الاول بوټو خو د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی دی او باید چې هغه د ډیپلوماسۍ په ژبه کې خبرې وکړي او د اوس یو لوی پارټۍ د هغې مشر دی، په سند کې حکومت دی، په بلوچستان کې حکومت دی. دې بیانونو ته خلک ښه نه ګوري او مطلب چې تاسو دغه بیانونه تشویشونه نه بولئ او تاسو وایئ چې که جګړې ته تیار دواړه هیوادونه وخت هم نه ده د جګړې. نو د څه لپاره دا شعارونه ورکول کېږي؟ حقیقي مخینه نه لري څه ډوله؟ ګوره بلاول بوټو خو خبره کړې وه د اوبو په معامله باندې، ځکه چې اوبو خو ما تاسو ته ډېر حساسیت لري. یو خو د هندوستان او پاکستان د اوبو لانجه په دې سند کې نن سبا خپله یو موضوع روانه ده چې د نهرونو مسله ده او مرکزي حکومت غواړي چې نهرونه جوړ شي او د سند حکومت د بلاول بوټو حکومت وایي چې نه دا دې نه جوړېږي ځکه د هغې خپل یو نظر دی. د مرکزي د اوبو دا موضوع ډېره زیاته یو حساسه وي ملکونو کې. دننه تاسو د افغانستان او د ایران مثال نه ګورئ چې ایران څومره د ایران د ولسمشر د اوبو باره کې د هلمند باره کې بیا د افغانستان اوسنی حکومت هم یو سخت جواب ووایي. خو بیا ګورئ مسله بیا څنګه حل شوه په ډیپلوماسۍ چې ایران غوښتل خپل راشي، امارات ورته وایي چې راشي. مسله دا ده چې حساسیت لري. نو ممکن ده چې هلته د بلاول بوټو دا احتمال شته چې اخوانه ډېر زیات بیانونه را روان دي، صدر اعظم نه واخلي تر د وزیرانو پورې. نو دلته بیا یو سیاسي مشر په سوچ کې چې د کوم استاد هم د خلکو نو دا بیانونه د ما نظر دا دی که اخوان راځي که دلته راځي دا ګټه نه کوي او د دغه هم د سیاسي اهدافو لپاره هندوستان کې او ځینې وخت کې پاکستان کې ځینې مشران
ممکن چې دغه په ذهن کې دغه سوچ وي. خان صاحب کله څه وایي چې اخوا له هند څخه دغه ډول شعارونه راځي دی خو له پاکستان نه دوه اړخونه دغه بیانونه او تاسو نتیجه او پایلې څه ډول ګورئ بیا؟ نو پایله خو به بالکل ښه نه وي ځکه چې مشران لکه ګوره نن شهباز شریف وینا وکړه فوجیانو ته لیکن په وینا کې بیا بله یو بله خبره مو کنه یو مثبت خبره دا مو چې مونږ تیار یو پاکستان تیار دی چمتو دی که یو بے طرفه شفاف پلټنې وي مونږ تیار چې دغه برخه جوړ شو نو معنی دا چې پاکستان دا یو پیغام ورکړي نړۍ ته چې په دې کې د لاس نشته. او ګوره یو خو د پاکستان هندستان مسله شو پرون سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر هندستان خارجه وزیر تم ټلیفون کو پاکستانی ته مو کړ معنی دا چې په دې باندې بیا چې پاکستان او هندستان سره ښه تعلقات وي هغه کوي که دا موجوده حالت داسې روان وي دا ښه نه دي نه یوازې د دواړو هېوادونو لپاره د سیمې لپاره بیا په نړۍ باندې به مسرات وي ځینې هېوادونو خو داسې دي که نه چې هغه دواړو سره ډېر ښه اړیکې او تعلق وي سبا جنګ کېږي هغې به چا سره پاتې کېږي لکه هغې به څه کوي او بل دا چې جنګونه کېږي نو جنګونه خو بیا محدود نه پاتې کېږي نو مسئله دا ده چې بیانونه د دواړو غاړو دا مسلې دي حل غواړي او چې مسلې حل نه غواړي او جنگ ته چمتووالی خو د حل په اړه به یو وروستی نظر درنه واورو بیا کور د وطن بیا درته راګرځم. دوستانو طاهر خان لالا دا مرکه تاسو وکته حقیقت هم داسې ده تاسو به لیدلې وي د بلاول بوټو چې کوم اخطار یې د هندوستان حکومت ورکړی هندوستان ته چې دا یې ویلي په یو جلسه کې تاسو به خبرې لیدلې وي چې په دغه سیند کې دا اوبه چې دوی بندي کړي دا رود مثلا داسې دی بند کړی دا به دوی خلاصوي که یې نه کې خلاص په دې کې به یا د هندوانو وینې راځي یا به هغه اوبه بیرته راځي. معلومه خبره داسې مبالغه ده د خلکو له جذباتو سره یوه لوبه ده. هر سیاست تاسو وینئ په پاکستان کې مثلا چې کله سټیج ته پورته کړل شي یو داسې غټې خبرې یو داسې مثلا کار کوي چې هغه عملی اقدام نه وي لغه نه ځای سره شوه کړل سو بس بیا هر څه ییر دي. او بله خبره مثلا پاکستان او هندوستان حکومت دواړه دا یو بل ته اخطارونه ورکوي یو بل ته دمکۍ چیلنجونه ورکوي د جګړې خو تر اوسه پورې جګړه نه ده سوې. دا یاد ساتئ که پاکستان پر هندوستان باندې حمله کوي په غلط فهمي کې ده ځکه چې هغه د حملې کولو مکمل د حملې د کولو جواب ورکولو مکمل توان لري او کومه حمله چې دی کوي د هغه د کنټرول کولو مکمل توان قدرت وسته لري هندوستان. او کچیرې هندوستان په پاکستان باندې حمله کوي نو پاکستان هم د هندوستان د حملې کولو جواب لري. تاسو به هغه د شهباز شریف یو کانفرنس لیدلی وي چې د پاکستان فوجیانو په مخ کې یې کړی په هغه کې مثلا خپله وینا هم کړې ده یعنې که هندوستان پر پاکستان باندې حمله کوي د دې جواب ورکولو مکمل وس او توان لري او د دې د کنټرول کولو هم توان او وس لري. نو ځکه که داسې وکتل سي مثلا یو پر بل باندې حملې نه کوي صرف مثلا داسې دمکۍ اخطارونه چیلنجونه دي ځکه چې معلومیږي که چیرې هندوستان پر پاکستان باندې حمله وکړي طاهر خان لالا په وینا باندې چې پخوا جنګونه نه دي چې مثلا له چا سره به د جنګ خالي به هغه کس ته نقصان ورسېدی یا هغه نږدې شاوخوا علاقه مثلا اوس داسې جنګونه دي چې له هغه جګړه چې کله شروع شي دا داسې میزایلونه دي مثلا داسې ټکنالوژي داسې اسلحې دي چې هغه مکمله علاقه ټوله تباه کوي. تاسو به لیدلي غزه او فلسطین مثلا د اسرائیلو مثال تاسو وګورئ چې اسرائیل چې حمله کوي څومره نقصان پې کوي په هغه ځای کې څومره تاوان مثلا څومره علاقه تباه او برباد ګرځوي. نو که هندوستان پر پاکستان باندې حمله کوي چې کم ځای په ټارګټ ده خاص هغه ځای هم ویستلی شي او د هغه شاوخوا چې څومره علاقه ده هغه ټوله هم له منځه څخه وړلی شي چې ډېر نقصان پکې پېښوي ډېر نقصان رامنځته کوي. او دغسې که پاکستان پر هندوستان باندې حمله وکړي نو هغه هم هغه علاقه ټوله ختمولی شي او خپل چې کم مقصد یې ده خپل چې کم ټارګټ یې ده هغه ځای په ټارګټ کولی شي. نو یو بل ته اخطارونه دي نو فکر نه کوو چې دا جګړه دې وکړول شي ځکه چې د نورو قوتونو لخوا هم سیاسي فشارونه در باندې د جګړې د ختمولو د جګړې د لرې کولو لپاره کوششونه هم کوي چې د دوه هیوادونو تر مابین جګړه نه شي رامنځته او دا کم مشکل چې ده دا د مذاکراتو له لارې حل کړل شي.